زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره په تازه کتنه کې له طالبانو څخه څه غوښتي دي، هغو ته یې څنګه د اوربند وړاندیز کړی دی. زلمی خلیلزاد څنګه تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړي دي. دا چې خلیلزاد تازه سوي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. خلیلزاد وایي له کرونا سره د مقابلې لپاره مې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دوحه کې له طالب استازو سره لیدنه کې په افغانستان کې د کرونا وایروس کړکېچ د سمبالونې لپاره د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. هغه همداراز د افغانانو د خپلمنځي خبرو پر ژر پیلېدا ټینګار کړی دی او دغه کار د پاره د بندیانو د خلاصون چټکېدل او د سولې بهیر د سیمهیز او نړیوال ملاتړ ډېرېدل اړین بللي. په همدې لړ کې ښاغلي خلیلزاد پرون له هندي چارواکو سره هم خبرې کړې چې هغوی د سولې په بهیر کې د ډیلي د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په یوه ټویټر پیغام کې ویلي اروپایي ټولنه په تکرار سره د ټولو افغان لوري لپاره د اوربند غوښتنه کوي او په وینا یې نن له موږ سره د همکارۍ ردول به سبا له موږ لپاره لا سختي کړي چې کله زموږ سیاسي همکاري او مالی مرستې ته اړتیا پیښه شي. د افغان سولې لپاره بهیر کې دغه پرمختګ لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه په داسې وخت کې پیل شوي دي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس کړکېچ ته د نړیوالې ټولنې اندېښنې په ډېرېدو دي. ښاغلي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دوحه کې له طالبانو سره لیدنه کې غوښتنه کړې چې د کرونا وبا د ښه مدیریت لپاره باید د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم په افغانستان کې بشري اوربند وشي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.